السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ریحان کمپیوټر اکاډمۍ ته ښه راغلاست درته وایم. تېره ویډیو کې مو د کمپیوټر د استعمال ځایونه وپېژندل. نننۍ ویډیو کې به د کمپیوټر ډولونه وپېژنو چې کمپیوټر کوم کوم ډولونه لري. د کمپیوټر ډولونه: لومړی پرسونل کمپیوټر، دوهم ورک سټیشن کمپیوټر، دریم مینی کمپیوټر، څلورم مینی فریم کمپیوټر او پنځم سوپر کمپیوټر. اوس راځو هر یو په تفصیل سره بیانوو. لومړی پرسونل کمپیوټر یا شخصي کمپیوټر. دا کمپیوټر په یو وخت کې یوازې او یوازې د یوه کس یا یوزر لپاره د استعمال وړ دی چې ښه قوي مایکروپروسیسر لري، او همدارنګه دا کمپیوټرونه په دوو سټایلز یا شکلونو کې راځي چې مک دی او بل هم پی سي ده. دا ډول کمپیوټرونه په تجارت، تعلیم، انټرنیټ، ګیم لپاره، د صحت لپاره او داسې نور برخو کې کارځینې اخیستل کېږي. دوهم ډول کمپیوټر ورک سټیشن کمپیوټر. دا ډول کمپیوټر هم یوازې په یو وخت کې د یوه کس لپاره د استعمال وړ دی، خو د شخصي کمپیوټر په پرتله او په نسبت تیز مایکروپروسیسر لري چې د انجینرۍ د کارونو لپاره استعمالیږي. دریم مینی کمپیوټر. دا ډول کمپیوټر په یو وخت کې د سلګونو یوزرانو لپاره د استعمال وړ دی. څلورم مینی فریم کمپیوټر. دا ډول کمپیوټر هم لکه د مینی کمپیوټر په شان په یو وخت کې په سلګونو یوزران او استعمالونکي کارځینې اخیستلی شي، خو د سافټویر ټکنالوژي له مینی کمپیوټر سره توپیر لري. او پنځم ډول کمپیوټر سوپر کمپیوټر. دا کمپیوټرونه چې زیات تیز دي، سایز یې غټ دی، کولی شي چې په سلګونه حتی میلیونونه انسټرکشنز یا لارښوونې په څو سکندونو کې ترسره کړي، چې د دې کمپیوټر څخه د هوا د حالاتو د معلومولو لپاره، د هستوي انرژي د پیدا کولو لپاره او داسې نورو غټو کارونو او دندو ترسره کولو لپاره استعمالیږي.